د تارو په سیمه یو منکر پیدا شو عثمان نامی او دلته یاکتوت کی یو بل مولا پیدا شو هغې د ځان نه حضرت مبارک صاحب رحمت الله علیه پسې د هغه د اصل کتاب په نوم باندې کتاب چاپ کړ هدایت السالکین کې څه بدې خبرې نشته او نه پکې وي هدایت السالکین د سالکانو یو هدایت نامه ده دا یو بهترین د علم ذخیره ده یو عظیم د علم سرمایه ده دا مبارک صاحب رحمت الله علیه په عمر دغه خلیفه مطلق شیخ الحدیث زمون شیخ امین الله صاحب دامت برکاتهم مغیلی کلی د علم ذخیره ده اصل هدایت السالکین چې تاسو وګورئ پاغي کې دا خبرې نشته کم چې دا منکرین کوي او کم چې بعض منامات دي نو هغه منامات صحیح محامل لري اوس یو سړی د خوب په تعبیر کې واقف نی وارد نی او دیم را پاسیو بیا وی چې یاره د باډي حضرت صاحب دغه کتاب دی هدایت السالکین او پاغي کې دا خوب لیکل دی وګوره دا څومره خطرناک خوب دی هغه د یو څو منامات صالحو په بنا چې خوب یو غیر اختیاري امر دی پاغي د دومره لوی ولی الله د شان انکار مکو داغه تکفیر ته م جوړیږي ان ورنستا دا بعضی کسان چې د اعتراضونه کینې موږ اکثر داغه چا د خلونه اورو چې هغه خپل انتصاب دیوبند ته کوي نو موږ بیا دې ته د دیوبند کتابونو خوبونه مخې ته کیلو چې هم بیا دې سره بس کوي تذکرۃ الرشید کې یو خوب ذکر دی روان مباحثو کې وداغي تفصیل راشي ان شاء الله چې څومره اشکالات د دې دی یو به هم نه پریدوخه ټول به ان شاء الله مجاب کوو نو د خوبونو مبارک صرف اشاره کې درته وایم تاسو تم او څوک چې زموږ ریکارډ اوري هغې ته چې تذکرة الرشید کې د دیوبند علماو د یو مشر خوب ذکر کوي چې ما باری تعالی خوب کې ولیدو ناستو او زه راواغستم په خپل پتون باندې ځان ته غېږ کې کېنولم اوس چې د باډي حضرت صاحب د مریدانو خوبونه هغه ته منسوب کوئ او د هغه تکفیر پې کوئ ای دیوبندي علماو انصاف وکړئ د دې خوب باره کې څه وایي اوس به ده باندې څه فتوا لګوئ زه به د مفتی فرید صاحب تجلیات فریدیه پیش کړم دا زما په لاس کې اوس هم ما سره موجود دی چې پاغي کې یو خوب ذکر کوي د مفتی فرید صاحب چې دلته حقانیت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم راغو او یو طالب ورمنډه کو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته د خوب کې وګو باندې ورسور اوس دې ته څه وایي ادب ورته وایي که بېادبي ورته وایي خو مونږ انصاف دی مونږ د چا په خوبونو باندې د چا بېادبیانې نه کوو خوب یو غیر اختیاري امر دی څه تعبیر او تعویل به ولري دقه بېانصافه مولیان چې د یو مرید خوب باندې د پیر صاحب ګریوان ته لاس ورچي هغه پې د اسلام نه خارجوي دا اوس انصاف دی به هر حال نو دا بعضې کتابونه لکه هدایت السالکین دا مونږ پسې یاکتوت مولا تاورو مولا بعضې شذور نذور افراطیانو تفریطیانو چې د بعضې تعلق د بریل سره او د بعضې تعلق د دیوبند سره هغوی د ځان نه مونږ پسې ولیکل مبارک صاحب ته منسوب کړو مبارک صاحب د هغې نه بري و چې ولیکل له خدایه دعوې کړې ده چې ولیکل د نبوت دعوې کړې ده چې ولیکل چې د فلاني ولي نه انکار کړی دی چې ولیکل دا دعوې کړې ده فلان دا ټول دروغ وغه باندې او بعضې هغه خبرې چې هغه د دې کوتا نظر او کوتا عقل او د عقل نه وره فوق دي د هغې صحیح محامل شته په مردان کې مازو ګړی خوا کې امین الله مولوي صاحب علیه الرحمه هغه هلته شته ورشئ که نرانې هغه سره خبرې وکړئ د هدایت السالکین متعلق او که هغه نه یریږئ بادر کلي کې زه درته ناست یم راشئ ما سره په هدایت السالکین خبرې وکړئ تاسې به یو خوب پیش کوئ زه به ستاسو د دیوبند او د پنجپیرو د وهابیت د کتابونو لس خوبونه درته مخې ته کېدم بیا به جواب راته وکړي نران بشي داسې ګپ دی چې بس اخونزاده صاحب دا لیکلي دي باډي پیر صاحب دا لیکلي هغه د غلبیل او د کوزي هغه نخره او د هغه کیسه ده نو وی غلبیل یو ځل د کوزي خوا کې پروت و په خندا شو او دا تشې ونیولو بس خټه نو کوزه ورته راتو شو چې خدای دې غرقه پوی خو مې که کیسه څه ده دومره ولې خان نو یې خندا کې ورته وی بې تا کې دوه سوړي دي وګوره دوه سوړي دي درکې نو کوزې ورته ویل چې څه در سره وکړم اوچته شم او درته راخلاصه شم د املات شرمېدلي یانو ځان دې م کتلی دی چې په سوړو باندې په شرمونو شرمېدلی روغ ځای در کې نشته او ته م راپاسې او ما ته ویې چې تا کې دوه سوړي دي نو په دې بعضې باندې دغه نخره شوي ښه باډۍ حضرت صاحب دا دعوه کړې او دا دعوه کړې نو دا خپل دې کتلي چې اشرف علي صاحب تانوي صاحب حکیم ولمت صاحب ته یو شخص راغو او ورته وایي چې ذکر مې کول او ذکر کې مې ویل چې لا اله الا الله لا اله الا الله او اراده مې دا وه چې ووایه محمد رسول الله او د خولې نه مې ووتل چې اشرف علي رسول الله نو هغې په ملا باندې ټپۍ وي دا ستا د پیر د وراثت دلیل نو اوس به دې سره څه کوې اوس چې هغه ښکاره الفاظ دي چې لا اله الا الله و اشرف علي رسول الله هغې باندې سترګې پټوه او دې خوا د یو مرید خوب راواله او د باډۍ حضرت صاحب یې بدنامه وه چې باډۍ پیر صاحب دا کړي او دا کړي د انصاف چېرته لاړو ای د دیوبند مولیان ای د دیوبند علماو که تاسو منصفین یئ انصاف والا یئ نو هغه انصاف ستاسو چېرته لاړو چې دومره ځان ته بیا حق پرست وایي د حق
حق پرسته دعوه کوي چې د شریعت نه خلاف د چا خبره نه مني نو وسله کوي فتوا کنه چې یو سړی وایي زه د استفتاء کوم یو سړی وایي لا اله الا الله واشرف علی رسول الله څه حکم پې لګوي شابه راکی فتوا د باډي حضرت صاحب ته تکړه افرین ستاسو پر انصاف باندې دا ستاسو انصاف دی ها دا بعض خبرې چې مبارک صاحب ته منسوب دي دا صرف افترا ده دا هغه پسې کتابونه ولیکل شو او د ځان نه فکر